پرتغاخي لکه یاره وای بس چې کومه خوېدلي هغه ایسته دغه ټیم کې وخوېږي وایي کرش خپل پرتغاخي لګي یاره خدای ظالمانو دا تی په غوږ کې وده وایي دا تی په غوږ کې راشه چې د بلې نه خبر کمه د پیرانو نوی څه ټریک رایستی دی. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان په نوي ویډیو کې د هرکلی ویم. بله اوس را سره یو ملګری میلاو شو، هغه هم دغه رنګ تللی و جاري پیر له جالي پیر خواله تللی و څه دم درود دپاره پرې تللی و، نو هغه بیلته یو ناشنا شی لیدلی و که نه، نو هغه قصې بیا ماته وکړه، ما ته په دې باندې ویډیو جوړه کړم. ولې نه یاره جوړه به پرې کړم. هغه ټریک دا دی، هغه ویل چې زه څنګه وردننه شوم نو پیر صاحب چې دی هغه په دې ور کې پرتغاخ تړلی و او غوټه یې وله ورکړې وه. و یاره وایي پرتغاخ ته مې داسې وکتل، وایي مال چې څه قصه خو شته دی، هسې خو دې پیر صاحب دې پرتغاخ له غوټه نه ده ورکړې، د دې به هم څه سټوري خو زه معلومات کوم. وایي خیر پیر صاحب سره ما خپل ټیم پاس کړو چې څه دپاره تللی وم، هغه خبره مبره مې ورته وکړله. وایي چې رووتم بیا مې د یو کس نه تپوس وکړو، وایي مرد چېرې دا قرنچل دی ور کې د پړی تړلی پرتغاخ تړلی دی چې د دې به څه سټوري یار دا څه لپاره ده تړلی دی. نو بیا راته هغه کس داسې قصه وکړله، وایي چې کله زنانه ځان له رادننه شي، د دې خوا له ځان له رادننه شي زنانه، نو چې دی داسې وګوري چې دا زنانه خو ځان له ده، نو دی एकदम اواز وکړي دا پیرو چې دا پرتغاخي لکه یاره وایي بس چې کومه خوېدلي هغه ایسته دغه ټیم کې وخوېږي وایي کرش خپل پرتغاخي لګي یاره. نو هغې سره هغه بیا خپل شیطاني عمل وکړي، هغه چې د څه لپاره ورته دغه اواز کړی، او چې کومه نره ښځه وي نو هغه پرې غوسه موسه وکړي چې دا ته څه وتې به ورته وایي دا څه ګډې وډې وې، نو هغه ورته وایي چې نه دغه درته نه یم غلط مطلب دې ماله دغه درته ویم دا کوم پرتغاخ چې مې تړلی دا درته یادوم چې دا غوټه یې لکه، او بیا راشه دلته چې څه مسله درته یا ماته بیان کړه. نو دا د پیرانو نوي ټریکونه دي او هر یو پیر خپله تجربه کوي، څوک یې په څه کوي څوک یې په څه کوي. دې دپاره درته زه بار دا ویډیوګانې جوړوم چې ګوره پیرانو خواله مه ځئ. زیاتتر داسې پیران دي چې هغه روغ دي، هغه ډېر ښه صحیح خلک دی، او داسې پیران خو هم شته دی چې هغه تاسو ته زه دا بېنقابه کوم بار په دې ویډیوګانو کې. صرف دغه یو ریکویسټ مې درته دی، 13 ویډیو کم از کم زما 1.8 ملیون ویو پرې راغلي دي، 18 لاک ویوز په هغې باندې راغلي. کم از کم دا ویډیو دومره شیر کړئ چې دا هر یو کس ته پته ولګي او هر یو کس یې واوري، کم از کم چې برې باندې 5 ملیون ویو نه اباو راشي او کم را نه شي. دغه ټریک دا مې سره شاملو د پیرانو دغه قصې دي. نو د دې لپاره مې ته دا ویډیو جوړه کړه، مهرباني وکئ چې پیرانو له په خپله مه ځئ او ښځې مو له مه بوځئ. که چېرته صحیح عالم له ځئ دم درود دپاره هغه صحیح ده، ګینې د پیر نه ډاکټر دپاره ځئ ډاکټر